الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما د ایمان خوږو ورونو، زه نن په لومړي درس کې دا یو مختصر مقصد او هدف له تاسو سره شریکوم چې په دنیا کې د دنیا د انسانانو د حضرت آدم وعلى نبینا علیه الصلاة والسلام له تخلیقه بیا تر ننه تر قیامت پورې دا لړۍ د انسانانو دوه صفه لري. یو صف د حق او د ایمان او د مسلمانانو صف ته، دوهم صف د باطل د کفر او د کافرانو صف ته. دعوتګر او هدفمند شعوري مسلمانان په خپل ژوند کې دوه هدف لري. یو مقصد او هدف یې دا ده چې مسلمانان په خپل اسلام باندې او په خپل دین باندې ټینګ پاتې شي، او دوم هدف یې دا ده چې د دنیا انسانان د کفر او د هلاکت د الله د دښمنی او بیا د دې په نتیجه کې له ابدي جهنم څخه نجات پیدا کړي، او همدارنګه د دنیا د باطل سب پیروان یعنی کفار هغه هم دوه غرضه لري. د هغوی ټول هم و غم او ټول د تدبیرونه او دسیسې دا په دې باندې بنا دي چې کفار مسلمانانو ته وانه وړي، اسلام او مسلمانانو ته رغبت پیدا نشي، او دوم غرض یې دا ده چې که دوی وکړای شي مسلمانان او د مسلمانانو را روان نسل دا له اسلام منحرف کی، مرتدی کی، او لدین ای واړی د باطل او د کفر په سب کې شامل کی. او کدا ونسی کم تر کمه دا خو وسی چې مسلمانانو څخه داسې انسانان جوړ سي چې هغو ته اسلام یوه سترګه او کفر بله سترګه وي، یعنی هغو ته نه کفر اهمیت لري مهم وي، نه اسلام العیاذ بالله ورته څه اهمیت او ارزښت لري، او هغه داسې انګیري او داسې فکر کوي چې اصل موږ انسانان پیدا سوي یو، او د موږ هدف او مقصد دا ده چې موږ په دنیا کې یو آرام ژوند وکړو، عیش و عشرت وکړو، او دا چې څوک مسلمان ده او څوک کافر ده دا د هر انسان شخصي نظریه او شخصي فکر ده. العیاذ بالله چې الله جل جلاله دې موږ له داسې فتنې او له داسې دامه څخه وساتي چې موږ په همدغه دام کې ګیر سو چې یا د موږ نسلونه کفر ته اوړي او یا کفر و اسلام ورته بې تفاوته پاتې کیږي. دا لومړی درس و. د دوهم درس دپاره به بیا په همدې عواملو باندې خبره کوو انشاء الله العزیز، د هغه په تعقیب کې اوسئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين. د نړۍ هر غافل په اذان وی خو
زبلال خوب ولي جهان ويخوم زبلال خوب ولي جهان ويخوم